الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. په مخکې آیات کریمه کې د رب العالمین اغلوی قدرتونو بیان وشو چې رب العالمین بادشاہ دی د ټول عالم او داغین تعبیر وشو په لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم د رب العالمین علم بیان شو چې رب العالمین علیم بذات الصدور دی. که تاسو کوم اشیاء پټ ساتئ یا ښکاره کوئ، که هغه په دنیا کې وي او که په آخرت کې وي، رب العالمین به هر څه راښکاره کي او هر څه به را ظاهر کي. او د هغې نه تعبیر وشو په ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو. دریم رب العالمین د کامل قدرت مالک دی او د هغه په قدرت کې دنیا او آخرت دی او انسان هغه ته محتاج دی په هر وخت کې. او د هغې نه تعبیر وشو په والله علی کل شیء قدیر سره. بیا پرون مونږه د وروستي آیات کریمه چې نن مونږه د هغې ترجمه کوو یو وضاحت کړی و چې د منافقانو د خوا نه او دقه شان د یهودو د خوا نه یو اشکال کېده، یو اعتراض کېده چې په صورت بقره کې یا دقه شان په دین اسلام کې بعض سخت او ګران او مشکل احکامات دي چې هغه لمونځ کول دي، زکات او روجه او دقه شان حج. او بیا په شریعت کې دننه ډېر احکامات دي چې په دې آیات کریمه کې د هغې تفصیل وشو او دقه شان په صورت بقره کې د هغې نه پورا وضاحت بیان شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته د هغې وضاحت کړی و. نو منافقینو، یهودو او نصوارو دا اشکال او اعتراض کو چې دې باندې خو عمل کول ډېر ګران دي او دې باندې څوک عمل کولی شي. نو د هغې د جواب دپاره رب العالمین په دې آیت کریمه کې وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې عمل کړی دی. او بیا نبی علیہ السلام یوازې نه بلکې د آدم علیه السلام نه راواخلا تر آخري نبی پاک پورې ټولو انبیاو د رب العالمین په تمامو احکاماتو په ښې طریقې سره عمل کړی دی. بے دا اشکال راته چې نبی خو
لوی درجی والا وي، لوی مرتبه والا وي، د هغه عزم او د هغه همت ډیر اوچت وي، لہذا هغه ته عمل کول آسان وي. نو ورسره رب العالمین دام وفرمایل چې صرف انبیاء نه بلکې والمؤمنون ټول مؤمنانو هم په دې عمل کړی دی چې د مؤمنانو کې اوله درجه د صحابه ده. صحابه کرامو په خپله زندګۍ کې دا دین اسلام راوستی دی او په عملی طریقې سره یې موږ ته راښودلی دی او د هغوی نه موږ ته پاتې شوی دی. بیا د هغې تفصیلات رب العالمین بیان کړل په کل آمن بالله و ملائکته سره. دا دوه آیاتونه دي، د دې ډېر فضایل په احادیثو کې نقل دي. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چې دا دوه آیاتونه یو ملک راوړل او د اسمان نه راکوشو چې دا ملک او فرشته مخکې نه و راکوشي وي. جبریل علیه السلام وفرمایل چې ای نبی تا ته زیری درکوي په دوو رڼاګانو باندې چې یوه رڼا سورت فاتحه ده او بله خواتیم د بقرې دي، اخري دوه آیاتونه، او دا د دې امت نه مخکې چاته نو ورکړی شوي. ډېر عظمت والا آیاتونه دي، ډېر د خیر او برکت والا آیاتونه دي. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي څوک چې د شپې د خوب نه مخکې د ویده کېدلو نه مخکې دا دوه آیاتونه ووایي نو دا به ورته کافي شي. بیا د دې حدیثه په تشریح کې محدثین فرمایي چې دا دوه آیاتونه به دته څرنګه کافي شي. نو د هغې تشریح محدثین داسې کوي چې دا به ورته د تهجدو نه کافي شي. یو انسان دی او هغه بیمار دی او یا تهجدو ته نشي راپورته کیدی، لیکن د ویده کېدو نه مخکې دغه دوه آیاتونه آمن الرسول او لا یکلف الله دا ولوستل نو دا به ورته د تهجدو نه کافي شي. او دویم بعضې محدثین فرمایي چې د شپې څومره وظایف دي، که دا تلاوت کوي، که دا ذکر اذکار کوي، که دا نور عبادت کوي، د ټولو نه به دغه دوه آیاتونه د دپاره کافي شي. او دریم بعضې محدثین فرمایي چې دا به د انسان د مغفرت او دقه شان د حفاظت دپاره کافي شي. او علي کرم الله وجهه په دې باره کې یو عجیبه قول بیان کړی دی. وایي زه په یو تن باندې ګمان نه کوم چې هغه مسلمان هم وي او عاقل او بالغ هم وي او دا آیاتونه هغه ته ورسیږي او د شپې د ویده کېدو نه مخکې هغه ونه لولي. نو یا خو د په اسلام کې نقصان دی او یا د په عقل کې نقصان دی. ډېر فضیلت والا آیاتونه دي. او بیا دا وفرمایل چې نبی پاک علیه السلام فرمایلی دي چې دا د هغې خزانې نه راغلی دي کومه خزانه چې د عرش لاندې ده. او بیا وفرمایل چې دې آیات سره د دوه آیاتونو سره آیت کرسی هم لوستل لازمي دي چې عقل ورکیوي او اسلام ورکیوي. نو د ویده کېدلو نه مخکې به آیات کرسی هم لولي او دقه شان دغه دوه آیاتونه به هم لولي. دغه درسونه زمونږ چې کوم بیان کېږي د دې لومبی مقصد خپل عمل کې راوستل دي. مخکې مونږه د صورت آیت الکرسی باره کې ډېر فضایل بیان کړل. د دې فضایلو مقصد دا وي چې مونږ خامخا دا په عمل کې راولو. لکه د دې یو فضیلت دا او د آیت الکرسی چې د انسان د پاره چې کله د فرائض منځونو نه پس دا آیات کریمه لولي نو د او د جنت په منځ کې پرده او حائل مرګ دی. هر هغه انسان چې د فرض منځونو نه بعد آیت الکرسی لولي نو د او د جنت په منځ کې حائل او پرده فقط مرګ دی. مرګ راتل دی او دا جنت ته داخلیدل دی، لیکن عمل کول پکار دی. نو خامخا هر فرض مونږ نه لوستم دا لوستل پکار دی. او بیا چې کله یو انسان ویده کېږي نور وظایف هم کول پکار دی، ځکه مونږ د ټولو اعمالو ته محتاج یو. نن هم زمونږ درس بخاري
او شیخ صاحب فرمایل چې د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الحسرات او یوم التغابن، د حسرتونو ورځ ده. په دغه ورځ به هر انسان حسرت کوي، که نیک انسان دی هغه هم حسرت کوي، افسوسونه به کوي، او که بد دی هغه خو به هسې افسوسونه کوي. که لږ نیک دی هغه به هم افسوس کوي، او که ډېر بزرګ دی او نیک دی هغه به هم افسوس کوي. لږ نیکو والا خو به افسوس کوي چې کاش لږې ډېرې مې کړې وي، او هغه ډېرو نیکو والا به وایي چې کاش د دې نه مې ډېرې زیاتې کړې وي. حسرتونه دي. او ګناهګار خو به هسې چغې وهي، ګناهګار خو به هسې په نقصان کې وي، هغه به وایي چې کاش لږې نیکۍ خو مې کړی وي، هغه سره خو به هېڅ هم نه. نو بیا سبا یوم الحسرت او یوم التغابن او د نقصان ورځ که مونږ خسارې سره او نقصان سره مخامخ کیږو، نو د هغې نه مخکې عمل کول پکار دي او د هغې دپاره تیاری کول پکار دي. نو دغه شان دغې آیاتونو باندې عمل کول پکار دي. د خوب نه مخکې لازمي لوستل پکار دي، او د دې فایده به انسان ته هله پته ولګي چې دا دروغجنې سترګې پټې شي او حقیقي سترګې کولاو شي، او ملاقات یې وشي په قبر کې د رب العالمین سره او د فرشتو سره، او هر څه په یقیني سترګو وګوري. نو بیا به دا ډېر افسوسونه کوي، بیا به دا ډېرې چغې وهي، بیا به ډېرې جړاګانې کوي. دا به وایي چې ما ارجعون، ما واپس کوي. قرآن آیات کریمه دی او لفظ د جمع راوړه. مفسرین فرمایي چې دا به تکرار کوي، ارجع ارجع ارجع، ما واپس کوي ما واپس کوي. نو د هغې وجنې جمع سره تعبیر د هغې نه وکړه، بیا واپسي نشته. د رب العالمین فیصله ده، او نن مونږ ته موقع ده، نن مونږ ته د نیکو اعمالو وخت شته، مونږ نیک اعمال کولی شو. رب العالمین مونږ ته طاقت را کړی دی، ورسره اختیار را کړی دی، د خپل آخرت دپاره یې جمع کولی شو. لیکن عقلمند او هوښیار نیک عمل کوي، او بیوقوف سړی او د خسران او تاوان والا سړی هغه نه دا وخت هسې فضول تېرېږي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د دې مقصد عمل کولی. نو دا خبرې چې مونږ اورو، دا فضایل د بعضې آیاتونو چې مونږ اورو، پکار ده چې بیا د دې نه وروستو مونږ په دې باندې عمل شروع کړو، او خامخا چې کله مونږ اوده کېږو دا آیاتونه خامخا ولولو. په دې آیاتونو کې رب العالمین هغه ضروري ایمانیات ذکر کوي چې د ټولو نه اول ایمان په الله رب العزت راوړل دي. چې انسان کله په الله رب العزت ایمان راوړي او الله ومني، نو بیا رب العالمین مونږ ته رسولان را لیږلي دي او هغوی ته کتابونه ورکړي دي، او رب العالمین چې دا کتابونه را لیږلي نو دا یې په واسطه د ملایکو را لیږلي، په واسطه د فرشتو یې را لیږلي. نو د دغې وجې نه دویم ذکر د ملایکو شوی په دې آیت کریمه کې، دریم ذکر د کتبو شوی ځکه چې رب العالمین په واسطه د فرشتو کتاب را لیږلی دی، او دا کتاب به نازل کړی دی په رسولانو باندې، او مقصد دا دی چې دغه کتاب مطابق خپل زندگی تیره کوي. په دې کتاب باندې اول ځان پوهه کوي، په دې کتاب باندې عمل وکوي. دا به ستاسو دنیا او د آخرت د کامیابۍ یو ذریعه وي، او دې کې به تاسو دپاره د دنیا او د آخرت خوشحالۍ پټې شوي وي، او په دې کې به ستاسو دنیا او د آخرت کامیابۍ نه وي. لہذا په دې باندې ایمان راوړل پکار دي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول تصدیق کوي رسول، ایمان راوړي رسول. د دغه وجنه علما وایي لکه څرنګې عام خلک او عام امت مکلف دی، دغه شان انبیا هم مکلف دي، او ټول عبادات لکه څرنګه په مونږ باندې فرض دي، منځونه مونږ باندې فرض دي، زکات چې کله مونږ سره د زکات مقدار نصاب وي مونږ باندې فرض دی، او دغه شان د حج استطاعت وي مونږ باندې فرض دی، دغه شان په انبیاو باندې هم فرض وي. آمن الرسول تصدیق کوي رسول بما داغ وحی انزلا چې نازل شوی دا الیه اغتا من ربه د طرف د رب داغنا. رسول پی ایمان راوړي او رسول پی تصدیق کوي. والمؤمنون او مؤمنان هم کل آمن بالله و ملائکته. مخی اجمال کا اوس داغی تفصیل بیانی. کلن هر یو ایمان راوړي بالله په الله باندې و ملائکته او په ملائکو داغه.
وکتبه او په کتابونو د هغه ورسله او په رسولانو د هغه لا نفرق فرق نکو مونږه بین احد په منځ د یو تن کې من رسله د رسولانو د هغه نه. په دې کې رد شو په یهود او نصوارو باندې چې یهود او نصوارا فرق کوي، هغه تمیز کوي، بعضی انبیا منی او بعضی انبیا نه منی. او مونږ مؤمنان، مونږ د اسلام والا، مونږ اخري امت ټول انبیا منو. کم انبیاء بارکی چې مونږ ته علم اجمالی دی هغه اجمالی منو، کم انبیاء بارکی چې مونږ ته په قرآن او سنت کې تفصیلی خبر را رسیدلی مونږ هغه تفصیلی منو، مونږ پکې فرق نه کوو. دلته دا یو اشکال راغی چې د درېمې سپارې په ابتدا کې خو رب العالمین ذکر وکړه چې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رب العالمین فرمایي چې ما د انبیاء په منځ کې بعضو ته د بعضو نور باندې فضیلت ورکړي، او دلته رب العالمین فرمایي چې لا نفرق بین احد. د دې جواب دا دی چې دلته په ایمان کې مونږ تفریق نه کوو، ایمان مونږ په ټولو باندې راوړو، تصدیق مونږ د ټولو انبیاء کوو. او هلته مراد فضیلت دی چې هلته رب العالمین هغه 15 اولو العزم انبیاء چې کوم دي هغه په درجې کې د نورو انبیاءو نه ډېر اوچت دي. او بیا په 15 کې اخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاؤنا او د تمام مخلوقاتنا په درجه کې اوچت دی. لا نفرق فرق نکو مونږه بین احد په منځ د یو تن کې من رسله د رسولانو د هغه نه. وقالوا وای دوی سمعنا چې اوریدلی مونږه و اطعنا او تابعداري کو مونږه. د دې تفصیل څه پرونم تیر شو. نبی علیہ السلام هغه حدیث مبارکو چې صحابه کرام رالل چې مخکې خو مونږ چې کم طاعات او کم اعمال را نازلو په هغې باندې خو مونږ ته عمل کول اسانو، لیکن اوس په دې آیات کریمه کې داسې یو حکم راغی چې تاسو یو شی پټوئ او که ښکاره کوئ، مطلب دا چې ستاسو په زړه کې کم وسوسې د ګناهونو تیریږي په هغې به هم تاسو سره یحاسبکم به الله محاسبه به کوي. د هغې شپږ توجیحات مونږ بیان کړي او په آخره کې نبی علیه السلام صحابو ته ویلو چې تاسو اعتراض مه کوئ، تاسو د هغې مخکنو کتابینو په شانتي خبره مه کوئ، بلکې تاسو دا وینا وکئ چې سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. امام مسلم په کتاب الایمان کې دا حدیث راخستی. صحابو دقه شان ویلي او په دغه کلمو باندې یقین راوړه او دې ته تیار شول که په زړه زمونږ کې څه وسوسه راشي او مونږ باندې الله په هغې باندې نیسي، مونږ هغې ته هم تابعدارو. بیا هغه آیات منسوخ شو او د هغې شپږ توجیحات تاسو ته پرون مونږ وکړل. نو هغه الفاظ دلته بیا دوباره ذکر شول. وقالو وای دوی سمعنا چې مونږ اوریدلی دي، و اطعنا او تابعداري کو مونږه. مفعولونه دوی پټ دي، سمعنا قولک او اطعنا امرکا، مونږه ستا وینا واورېده او مونږه د ستا د امر طاعت کو. او بیا صرف اوریدلو باندې نه کیږي بلکې مونږه هغه قبلو او مونږ په هغه باندې راضي وو او مونږه هغه په خپل عمل کې راولو. غفرانک بخنه غواروستانا، د دې فعلم پر دی اغفر غفرانک، یا الله بخنه غواړو مونږ ستانه بخنه. او بعض وی چې نسألک غفرانک ذنوبنا، مونږ سوال کو ستانه د بخنې ستا د ګناهونو زمونږه چې مونږ ته زمونږ ګناهونه وبخي رب العالمین. ربنا اے رب زمون و الیک المصیر، او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي. مصیر مصدر میمی دی، دی کې ایمان راغی په قیامت باندې چې بحث بعد الموت هم شته. که نن په دنیا کې په مونږ باندې مرګ راغی او دارالفنا نه لاړو نو مونږ دارالبقا ته تشکیل وشو، هلته لاړو او هلته تا ته درګرځېدل دي او هلته به مونږ سره د ذرې ذرې حساب کې. مطلب دا زمونږ ایمان شته په بحث بعد الموت او زمونږ ایمان شته ستا په ملاقات او د قیامت په وقوع باندې. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دا آیات کریمه
اصل کې ناسخو د مخکنی حکم د پاره چې رب العالمین او فرمایل بندگانو ته چې تاسو په زړه کې یو وسوسه تیره شوه په هغې باندې حکم به تاسو سره حساب کیږي. نو صحابه رالل او نبی پاک علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو. نو د هغې په جواب کې یو دا آیات کریمه رب العالمین نازل کړه چې څه شی ستاسو په وس کې نه لہذا په هغې باندې به ستاسو گرفت نه لہذا په هغې باندې مواخذه او نیول ستاسو نه او هغه به ستاسو ته عفی او تاسو ته به هغه معافي. هغه عمل به په تاسو باندې باریږي هغه اعمالو امر به تاسو ته کیږي کم چې ستاسو په وس کې وي او تاسو ته د هغې کول آسان وي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله تکلیف نه ورکوي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس تا الا وسعها مگر په اندازه د وس داغه چې کوم وس وي او داغه چې کوم طاقت وي د هغې مطابق به هغه سره معامله کیږي او چې انسان کله وس کې یو شی نه وي نو په هغې باندې د هغه گرفت او د هغه نیول نشته. لها ما کسبت لها د دې نفس د پاره بوي ما ثواب د هغه نیک عمل کسبت چې د کړی وي وعلیها او په دې نفس باندې به بوج وي ما سزا او جزا د هغه بد عمل اکتسبت چې د کړی وي که کوم بد عمل د کړی وي د هغې جزا به ورته میلاویږي او که کوم نیک عمل د کړی وي د هغې فایده به د انسان ته میلاویږي. مطلب دی کې دی خبرې ته اشاره ده که ستا نیک عمل وي نو دی خبرې نه مه یېرېږه که ستا یو مونځ دی یا تلاوت دی یا تا ذکر او اذکار کړي ستا یو عمل به ستا نه کمیږي نه او ستا نه به غیبیږي نه تا ته به ستاسو د ټولو اعمالو جزا او سزا او بدله میلاویږي. دلته دوه لفظه ذکر کړل یو کسبت او بل اکتسبت. مفسرین فرمایي کسبت هغې فعل ته ویلی شي چې د هغې کول اسان او اکتسبت الفاظ ډیر دي د هغه فعل ته ویلی شي چې د هغې په کولو کې مشقت وي. نو دلته کسبت فعل راوړو د نیک عمل سره او اکتسبت دا فعل راوړو چې مشقت پکې دی د ګناه سره او حالانکه خبره خو برعکس ده اشکال دا دی چې نیک عمل کول خو ګران وي گناہ کول آسان وي او دلته کسبت وجدا نیک عمل آسان دی او گناہ ګرانه ده ځکه نیک عمل ځکه ګران دی انسان به د شپې به تهجد ته پاسېږي دا څومره ګران او مشکل کار دی یا د ماسخوتن لمونځ دی په باران کې او په یخه یخنۍ کې هغې ته په یخو اوبو اودس کول دي یا د سحر خوب پرېښودل دي او وختي مانځه ته پاسېدل دي د قرآن تلاوت کول دي دا خو ګران کار دی او ګناه خو اسانه ده ګناه کې خو سستی ده. نو د دې بعض علما جوابونه کوي چې دا نیک عمل په اعتبار د انجام سره اسانه دی که نن تا ته تهجد کول دي اگر که د شپې خپل کټ او بستره او ګرمه بستره پرېښودل دي او دا ګران وي لیکن انجام د دې ښه دی ثوابونه د دې ډیر دي او چې کله یو انسان په انجام باندې نظر کوي چې کله انسان د یو شي په فایدې باندې نظر کوي نو هغه کار ورته بیا اسانه ښکاري. لکه یو انسان دی 20 کاله یا 15 کاله تعلیم کوي دا څومره په مشقت سره کوي دې کې خپله وخت هم خرابوي خپله پیسه هم پکې خرابوي یخنۍ او ګرمۍ ته هم نه ګوري خو لیکن یو څه ثمره ورته ښکاري یو څه فایده ورته ښکاري د دنیوي یا اخروي نو د هغې دپاره شپه او ورځ په ځان باندې یوه کړي وي او ډیر په مینه محبت باندې ګران کار کوي نو دغه شان نیک عمل اسانه دي ځکه د دې فایده ډیره ده او د دې انجام ښه دی او انسان ته چې کومه بدله او کم ثواب میلاویږي نو هغه ډیر ښایسته او ښکلی دی لہذا دا فعل هم ښکلی دی دا فعل اگر که مونږ ته مشکل ښکاري خو لیکن اسانه دی. بل طرف ته ګناه هغې کې ډېر تکلیف دی ځکه ګناه د هر چا په مخ کې نشي کولی ګناه دپاره به پټ ځای ګوري بعضې وخت کې به ګناه په پیسو باندې کېږي هغې دپاره که نن سبا په موبایل کې څه ګناه کې او فیسبوک یا ډرامه پکې ګوري نو هغې دپاره به ته پیسې ورکې خرچې به ورکې او بیا به یو پټ ځای کې کښېني او هغه به ګوري دا څومره مشکل کار دی او بل ورسره د هغې انجام څومره بد دی دا انسان د الله مقبوض ترین ګرځي رب العالمین د هغه نه خفه کېږي او د ده جهنم ځای کېږي او په ده باندې د ده ته سزا او جزا میلاویږي دا ګران کار شو که نه شو نو دا مشکل کار دی ګناه مشکله ده او نیکی کار هغه اسانه دی. بل دا نیک کار که هر کیفیت باندې وشي که په اسانۍ سره وشي
او که په تکلیف سره وشي او که په مشقت سره وشي نو د هغې ثواب به تا ته میلاویږي. د دې مد مقابل بد کار دی نو کستانه په خطا ګناه وشوه، په لار روان وي پردۍ ښځې باندې نظر ولګېده او تا سر ټیټ که نو په دې ته نه ګناهګار. اگر که پردۍ ښځه وه رب العالمین فرمایلي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یغضوا من ابصارهم. مونږ ته د رب العالمین حکم دی لیکن زما نظر په غلطۍ کې ولګېده، رب العالمین زه معاف کړی یم. د قشان یو انسان دی بله ګناه تېنه په خطا کې وشوه، اوده دی او د ماسپښین مونځ تېنه قضا شو، دنه ګناه وشوه لیکن په خطا وشوه، د قصد سره ونه کړه، د په خپل بدن په عزم سره ونه کړه، په خپله اراده یې ونه کړه بلکې وشوه تېنه په خطا تېنه وشوه. نو د دغې وجې نه رب العالمین هغه ته د هغې عفه کړې ده. نو هغه بد عمله چې د ده په کسب سره وشي، د ده په مشقت سره وشي نو هغه به د پسې حسابېږي، او که نه خطا کې تېنه وشو او په هیره تېنه وشو نو هغه به د پسې نه حسابېږي. او بله خبره بعضې علما وایي چې ګناه په نفس باندې هم اسانه وي. بعضې وخت کې ګناه اسانه کول وي، لکه د ماسوتن مونځ دی هلکه وایي پرېږدی بس قلار یې وده شه تېنه، نو دا یو قسم اسانه ده. او نیک عمل هغه مشکل وي، هغه نفس بعضې وخت کې هغې ته نه تیاریږي بلکې نفس د انسان سست وي، کوسالا وي، نو هغې ته تیارېدل په تکلیف سره وي، نو رب العالمین انسان ته د هغې اجر ورکوي. بعضې نورې معناګانې علماو لیکلي لها د دې نفس دپاره به وي ما ثواب د هغه نیک عمله کسبت چې د کړی وي، وعلیها او په دې نفس باندې به بوج وي ما د هغې سزا او جزا د هغې بد عمله اکتسبت چې د کړی وي. ربنا او ای رب زمونږ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اوس په دې جمله کې رب العالمین مونږ ته دعا یو طریقه ښیي چې انسانانو رب العالمین در باندې ډېر احکامات را نازل کړل، لمونځ نازل شو، زکات او روژه او حج نور احکامات را نازل شو. اوس د رب العالمین نه دعا وغواړئ که چېرته د نه په خطا کې یو ګناه وشوه، که چېرته د نه په خطا کې یو نیک عمل پاتې شو چې رب العالمین درته هغه معاف کړي، نو اوس مونږ ته د دعا طریقه ښیي او د دعا چل راته ښیي. په دې آیت کریمه باندې یو اشکال دی، دلته دا دعا کوي چې ربنا ای رب زمونږ لا تؤاخذنا نه نیسي مونږه مه نیسه مونږه ان نسینا که چېرته هیر کړو مونږه ستا حکم او اخطأنا او یا خطا شو مونږه. حالانکه په حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 3 اشیا زما د امت نه پورته شوي دي، په 3 اشیاو باندې زما د امت گرفت نشته، یو که دنه هیر شو، یو که دا خطا شو، او بل ما استکره چې د باندې زور وکړی شو، تمانچه او ټوپک پې کېښودلی شو په روژې کې چې شابه روژه وخوره، یا شابه د کفر کلمه ووایه، یا شابه د کفر یو بل کار وکړه، نو په زور پې وکړی شو تر څو پورې چې د په زړه کې هغه کفري عقیده یا د هغې نیک عمل بدي نه وي او دا د زړه نه هغې ته تیار نه دی، نو رب العالمین په دې باندې دا نه نیسي. او دقه شان که یو عمل د دنه هیر شو په هغې باندې هم دا نه نیسي رب العالمین، او که خطا شو نو بیا هم نیول نشته. نسیان او خطا کې بعضې ملګري فرق نشي کولی. نسیان دې ته ویلی شي چې یو شی ته نه بلکل هیر دی او په هیر در نه پاتې شو، او خطا دې ته ویلی شي چې یو شی درته یاد دی، اراده د یو شي کې وشي بله. لکه دې مثال به داسي روژه ده او تا نه هیر دی چې لکه زما روژه ده او اوبه دې وڅکلي، نو په دې باندې ته نه ګناهګار، بلکې حدیث کې راځي دا د الله میلمستیا و او تا وخوره. او خطا دې ته ویلی شي چې ته اودس کې او تا ته پته چې زه روژه یم او دا اوبه ما ته جایز نه دي، لیکن مزمزه کې خوله کې د اوبه واچولې او اړې را اړې په دې کې در نه تېرې شوي، تا ته پته ده چې روژه ده لیکن په خطا کې در نه تېرې شوي، نو دې کې بیا فقها فرمایي چې ګناه نشته لیکن دومره ده چې هغه روژه به دوباره نیسي. یا ته غش راوالی او گزار کې او مخامخ تا تخکار ښکاري، هوسۍ ښکاري یا بل شی ښکاري او ستا غش لاړ شي یو انسان پې ولګېږي او هغه پې قتل شو، نو دا ستا نه خطا وشوه. په دې کې حقوق الله تا ته معاف دی، الله تا نه ګیرې په دې کې، لیکن حقوق العباد در باندې شته، د دې دیت به ته ورکې. نو دې کې سوال دا چې حدیث پاک کې خو راځي چې زما د امت نه نسیان او خطا معاف ته، نو بیا دلته دا دوباره دعا د څه غواړي؟ دې ته خو
مناطقات تحصیل د حاصل وي دا خو مونږ ته حاصله شوې ده رب العالمین خو مونږ په دې باندې نه نیسي نو بیا مونږ څه له دعا غواړو نو د هغې یو جواب امام ابن کثیر دا کوي چې دا دعا قبوله شوې ده خو لیکن حدیث کې د هغې نه تعبیر په دې راغلی دی دا دعا مؤمنانو اول وغوښتله صحابه وغوښتله د قبولیت دپاره د آیت کریمه راغی چې په دې آیات کریمه کې دعا رااله او د قبولیت تعبیر په حدیث کې راغی نبی پاک علیه الصلاة والسلام وفرمایله چې تاسو کومه دعا وغوښتله هغه قبوله شوه لکه په دې کې یو حدیث هم دی چې کله مؤمنان دا دعا وغواړي نو رب العالمین فرمایي چې ما دا ستاسو دعا قبوله کړه قد فعلتو ما دقه شان وکړل څنګه چې تاسو غوښتله تاسو دا دعا وغوښتله چې یا الله زمونږ نه هیره او خطا معاف کی رب العالمین وفرمایل چې ما درته معاف کړه او د هغې نه تعبیر نبی پاک علیه الصلاة والسلام په حدیث باندې وکړه چې حدیث کې وفرمایل چې زما د امت نه خطا او نسیان معاف دي او هغه نه په هغې باندې د هغې مؤاخذه نشته دقه شان دویم جواب د دې دا دی چې دا دلته یو ادب خی انسان چې کله یو ګناه وکي داسې به نه وي چې دا ګناه ما وکړه رب العالمین ته به زاري کې رب العالمین ته به منت کې لیکن ادب به استعمالی شي الله زه خطا شوم زمانه غلطي وشوه زمانه ستا حکم هیر شو د دې مثال دا دی پلار یو بچی ته وایي چې هلکه دا غلط کارونه مه کوه او هغه یو کار کړی وي یو ورانې کړی وي یو شیشه وغیره ماته کړي وي نو چې و خیر بچي نو پلار ته فورا وایي چې بابا زه غلط شوم زمانه خطا وشوه لکه عام لاره کې یو انسان روان دی او په لاس باندې بل انسان ولګېده امسا ده او په امسا باندې بل انسان ولګېده یا لارې توکړې او هغه په بل چا پرېوتې یا ګاډي کې روان دی او په خپل ګاډي بل ګاډی وواهه نو هوښیار سړی دلته دا وي چې خطا شوم صاحب خطا شوم ما معاف کا نو هغې فورا معاف کوي نو دلته که زمونږ نه یو ګناه وشي او ګناه که زمونږ نه داسې ګناه وشوه چې مونږ د ګناه یو کار وکړه دروغ مو ویلي غیبت مو وکړه بهتان مو لګاو نو رب ته به مونږ سوال کو رب ته به مونږ منت کو زاری به کو چې الله دا ګناه زمانه په خطا کې وشوه دې ته یو قسم ادب دی رب العالمین دا ماته معاف کی او که زمونږ نه یو نیک عمل پاتې شو نو دا هم یو قسمه ګناه ده رب العالمین ته بیا سوال کې بیا به منت کې بیا به ورته زاری کې چې رب العالمین دا مونږ رانه پاتې شو په دې باندې زه خطا شوم دروغ رانه وویلې شو په دې باندې زه خطا شوم دا ماته معاف کی آینده به زه داسې نه کومه دویم بعض علما فرمایي چې دا نسیان په معنا د ترک دی تا نه نیک عمل پاتې شو نو هغې نه تعبیر په نسیان باندې وشو مونځ کولو تا نه مونځ پاتې شو نو د هغې معافي ترې نه غواړي او خطا د خطیتون نه دی په معنا د ګناه دی یا الله که نیک عمل رانه پاتې شو هغه هم راته معاف کي او که بد عمل رانه وشو رب العالمین هغه هم راته معاف کي په دې دواړو کې زه ستا نه معافي غواړم ربنا اے رب زمون لا تواخذنا مرانی سمونگا ان نسینا کچر تهیر کو مونگستا حکم او اخطأنا او یا خطا شومونگا او بل دا دی صورت بقره سره متعلق دی او د قشان زمون دی در سره متعلق دی رب العالمین ستا ډیر احکامات مونږ واوریدل ستا حکمونه مونږ واوریدل مونږ وکتل یا الله کبدی حکمونو کې زمونه کم کوتاهی شوی کم نقصان شوی نو یا په هیر شوی یا به خطا شوی ځکه مونږ انسانان یو مونږ کمزور یو رب تراته د هغې معافي وکړي د قشان د دې صورت بقرې تلاوت مونږ وکړه د دې پوره حق مونږ ادا نه کړه د دې تفسیر مونږ وکړه د دې تفسیر حق مونږ ادا نه کړه د دې ترجمه مونږ وکړه مونږ ډېر کمزور یو د دې پوره حق مونږ ادا نه کړه رب العالمین مونږ ته معافي وکړي یا به په خطا کې زمونږ نه شوي او یا به زمونږ نه هیر شوي ربنا و اے رب زمون ولا تحمل علینا مبارک و په مونږ باندې اسرن اغدران بوجنا کما حملته کمالک سرنګ چې حملته بار کړیو تا علی الذین پاکسانو من قبلنا چې زمونږ نه مخکیو چې زمونږ نه مخکې کوم کتابونو والو یهود او نصاراو او هغوی باندې مشقت والا او ګران بعض حکمونه را نازل شیو رب العالمین هغه مونږ باندې منازله وا او هغه حکمونو امر مونږ ته مکوا او هغه زمونږ نه اوچت کا رب العالمین دا دوام زمونږ مبارک قبول کړه
تفسیر قاسمی ډېر داسې مسائل لیکلي دي چې هغه په تورات کې یا په انجیل او زبور کې چې هغه ګران ګران حکمونه او په هغې امتونو باندې رب العالمین را نازل کړي او دغه شان دا مسایل په دې اوسني کتاب چې کوم کتاب مقدس دی بایبل دی دې کې حسم شته مونږ هم کتلی دي مونږ په انفیل کې هغه لوستی دا کتاب نو ډېر داسې احکامات دي چې هغه مشکل دي او د هغې په مد مقابل کې مونږ باندې اسانه حکمونه رب العالمین را نازل کړي دي لکه یو حکم په هغې کې دا و چې مالداره به د زکات 4 حصه ورکوي 40 روپۍ دي په 40 کې به 10 روپۍ ورکوي مونږ به 40 ورکو په 40 کې 1 روپۍ به مونږ ورکو په 40 زرو کې 1,000 روپۍ په مونږ باندې دي او په هغوی باندې پوره 10,000 روپۍ وي دا څومره ګران حکم دی څومره مشکل حکم دی د دې وخت ډېر تاجران او ډېر مالداره دا 40 روپۍ هم نه ورکوي هسې ډوک بوک کوي او ځان خلاصوي ډېر ځایونو کې مونږ داسې خلک هم وکتله چې رب العالمین نه بس هسې فضول ځان خلاصوي په دې طریقې سره چې ښه مالداره وي او خپل مال پوره حساب به نه کوي بلکې روجې کې به لاړ شي بازار ته او یو 2 منه به وریجې والي 2 منه به بوره والي 2 منه به دا قشان غوړي وغیره والي او ټول به 15-1,000 روپو سودا والي او بیا به کیلو 2 کیلو پیک کې غریبانو کې به تقسیم کی حالانکه چې هغه سره حساب وکړي چې د هغه څومره مالیت او څومره مالداري او څومره پیسې او بینک اکاونټ کې جمع کړي نو هغه باندې 6 لک او 10 لک روپۍ زکات کیږي او دا به 15 او 40 زره باندې ځان خلاص کی نه په دې باندې ځان مخلاصوه د الله بنده تا باندې رب العالمین د طرف نه اسانه حکم دی دغه وجه نه مولانا طارق جمیل صاحب فرمایي وی که چرته د فیصل آباد د مالدار خلک په صحیح طریقې سره زکات وباسي د خپل مالونو په فیصل آباد کې به یو غریب هم پاتې نشي دا قشان د پیښور مالدار خلک په صحیح طریقې سره خپل زکات وباسي یو هم نه پاتې او چې کله انسان زکات وباسي دا غیم ډیر فواید دي رب العالمین به داغه د مال حفاظت کوي او د تفصیل مخکې مونږ بیان کړی و نو یو حکم پاغي باندې مشکل دا چې 4 حصہ دا به د خپل مال په زکات کې ورکوله او بل دا چې جامه به کمزې پلیت شو وینځل پکینو بلکې هغه به کټکاوه هغه به لري کاوه او د قشان وی کچرتا یو لوخي کې بغن پرې واته نو هغه لوخي به گزاراوه او هغه به ماتاوه او هغه به دوباره قابل د استعمال لو د قشان د هغوی باره کې یو حکم دا چې مونږ به صرف د هغوی په خپله عبادت خانه کې کېده لکه زموږ عبادت خانه مسجد دی او د هغې عبادت خانه ګرجه وه د ګرجې نه بغیر به بل ځای کې مونږ نه کېده که ته بیمار یو که ته په سفر یو که ته مړ کېدی او که ژوندی کېدی خامخا به د ګرجې ته خپل مونځ او عبادت را رساوه مونږ الحمدلله رب العالمین ته ټوله ځمکه طاهره او پاکه او مسجد ګرځولې په کور کې هم کولی شو په بازار او صحرا او پټي او په جاز او ګاډي او کشتۍ هر څه کې کولی شو او د هغې احکامات رب العالمین مونږ ته را نازل کړي لیکن په یهود نصوارو کې دا چې په خپل عبادت خانه کې به عبادت کوي او خپل عبادت خانه ته به خامخا ځان رسي که په سفر کې او که په حضر کې که روغ او که بیماری د قشان تیمم دا زمونږ د پار راغلی دی او په مخکینی امتونو باندې نو موږ د پاره که انسان دی اوبه نشته نو تیمم دی وکړي یو انسان دی بیمار دی او په اوبو باندې قادر نه دی مرض زیاتیږي یا دا هلاکیږي نو تیمم دی وکړي که یو انسان په غسل کې ولې نه دی لیکن سخت بیمار دی یا سخت یخنی ده او هغه ته د یخنۍ د وجې نه یخي اوبه نقصان رسوي لکه یو ځل صحابه رضی الله تعالی عنه په یو جهاد کې او ډېره سخت یخني وه په یو صحابي باندې غسل واورېده نو هغه صحابي لاړه او تیمم یې وواهه چې صحابه د سفر نه واپس شول ډېر هوښیار خلکو چې کوم واقعه به وشوه کومه مسله براله نبي پاک علیه صلات وسلام ته به یې فرمایله نبي علیه السلام ته یې وفرمایل صحابو چې د فلانکي خو داسې کار وکړه نبي علیه السلام کس راوغوښته وایي تا ولې داسې وکړل وایي ځکه رب العالمین فرمایي چې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه خپل ځانونه په خپل لاسونو د هلاکت کندې ته مه غورځوئ نو ما که په یخو اوبو لمبلي ولته خو زه هلاکېدمه د دغې وجې نه مې په دې باندې عمل وکړه نبي علیه السلام خاموشه پاتې شو او خوشحاله شو وی ښه فیصله دې کړې ده د قشان زمونږ د امت د پاره دا دی چې یو انسان اودس وکړي لاسونه وینځي خپې وینځي نو په قیامت کې او د حشر په میدان کې به د اوداسه ځایونه مخونه لاسونه او د قشان خپې به پړقېږي لیکن دا په نورو امتونو کې نو هغوی باندې مګر چې اودسونه وو یو طریقې سره وو د هغوی د مذهب مطابقه لیکن دغه صفت به پکې نه نبي علیه السلام فرمایي زه به د حشر په میدان کې خپل امت د دې نه پیژنم چې د دوی به د اوداسه ځایونه پړقېږي دغه شان نور انبیا مو د هغوی ملګري مو نیکان خلک مو هغوی هم ارڅه کړي دي لیکن هغوی ته دا اعزاز نه دی حاصل دا اعزاز دغې امت ته حاصل دی
بل یو تکلیف پای کې داو چې په هفته کې یو ورځ چټي و پاغوي باندې لکه په يهودو باندې د خالی ورځ وا په دې خالی ورځ باندې دوی باندې ټول کارونه حرام صرف عبادت د پاره به دغه ورځ وقف کوله او موږ د پاره داسې نه ده موږ د پاره د جمعې ورځ عبادت دی لیکن اول اذان یا بنا بر دویم قول دویم اذان نه ترمنځ کول پوری موږ باندې بیع شراء اخیستل او خرڅول حرام دي لیکن دا معمولی غونټه ټیم دی نیمه غنټه یا 40 منټه دي او هغوی باندې به دا ټول ورځ کار کې سب نو د دنیا کار به نه کاو بلکې صرف او صرف عبادت به کاو د قشان په بایبل کې یو بل مسله اوس هم دا لیکلې ده چې په هغوی کې به یو سړي خپل مور او پلار ته کنځل وکړل قاضي ته به خبره ورسېده اثری به راوغوښته او هغه باندې به دا ثابت شو چې د مور او پلار ته کنځل کړي فورا به پانسي وه فورا به هغه قتل ختمېده به او هغه ته به عفه نه وه او دقه شان که چا مور او پلار ته ګزار وکړه وهل به یې وکړل یا به یې څه شی ویشته مور او پلار به یې ولګېده او قاضي ته به خبره ورسېدله نو د هغه سزا به پانسي او قتل او هغه به عفه نه وه دغه شان یو سړي به یو زناور ساتلی غوا وغیره او هغه به ښکرونه که چېرته به یې په لاره کې څوک وواهه نو او قاضي ته به خبره ورسېدله لیکن دې کې به دوه خبرې وي که چېرته د ده دا غوایي کې مخکې دا عادت نه و بلکې نن بس چېرته تنګ شوی یا وږی شوی یا چا تنګ کړی او انسان یې وواهه او هغه مړ شو نو ده د غوایي به رجم کولی شو او که چېرته د ده دا غوایي د مخکې نه ورانو او خلکو ته پته وه او خلکو یې مالک ته ویلي مو چې هلکه دا غوایي دې سنبالوه دا خو وران دی خلک وهي دا خو فسادي دی او قاضي ته به دا خبره ورسېده چې هلکه د ده غوایي سړی مړ کړی دی او دا مخکې نه د ده دا غوایي شرارتي و نو دا سړی به هم رجم کېده او د ده غوایي به هم رجم کېده حالانکې زمونږ فقهي مسله ده او دغه شان په حدیث کې راغلي چې د غوا او د غوایي چې کوم نقصان یې وکړه هغې نه به هغه به حدر وي د هغې تپوس نشته ځکه تا ته پکار ته خپله ترې نه ځان بچ کړي او مالک نه به د هغې تپوس نشي کېدی دغه شان بعضې علما دا وایي چې مړي ته به چا ګوتې وروړي مړی به شوی و او ستا ګوتې به ور ولګېدي اووه ورځې به ته پلیت وي او بعضې دا هم لیکلي دي چې کومه زنانه به حیض کې وه او د انسان ګوتې به ورته ولګېدي ټوله ورځ به د انسان پلیت او دغه شان حایزه زنانه به چې په کوم جامه باندې کېناسته بستره باندې به کېناستله یا به په قالین کېناستله هغه جامه به هم ټوله پلیتېده اگر که هغه به نقصاندې شوې نه وه دغه شانته ډېر احکامات داسې دي چې مشکل دي نو د امت صحابو دعا کړې ده چې یا الله موږ نه دغه مشکل کارونه موږ ته آسان کړي او موږ باندې داسې احکامات را نازل کړي چې هغه موږ باندې بوج نشي ربنا او ای رب زمونږ ولا تحمل او مبارکه علینا په موږ باندې سرنداسې درانه بوجونه کما لکه څرنګه چې حملته بار کړي تا علی الذین کسانو باندې من قبلنا چې زمونږ نه مخکې ربنا او ای رب زمونږ ولا تحملنا او موچته و په موږ باندې موچته و په موږ باندې موږ ته د اوچتولو حکم مه کوه یا مه باروه په موږ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې نه وي طاقت زمونږ چې زمونږ په طاقت کې نه رب العالمین هغه احکامات او هغه عبادات په موږ مه فرض کوه او په موږ مه لازمه وه واعفو عنا او سره د دغې کمزورو عبادتونو نه وسانو عبادتونو نه که زموږ نه خطا وشوه واعفو عنا عفه کوه موږ ته معافي کوه واغفر لنا او بخنه کوه موږ ته واعفو عنا او واغفر لنا دوه کلمات مترادف الفاظ په یو ذکر راوړل او د مفسرینو دا قانون دی چې دوه الفاظ مترادفه په یو ذکر راشي نو د دواړو فرق بیانوي او د دواړو جدا جدا معنا کوي نو علما فرمایي چې واعف عنا معنا دا ده چې ما کومه ګناه کړې دا راته معاف کړي او دویمه خبره واغفر لنا رب العالمین پردم را باندې واچي زما بې عزتي مه کې ما مه شرمې نه په دنیا کې او نه په آخرت کې رب العالمین ګناه هم راته معاف کړي او دا د خلکو نه پټه وساتي په واغفر لنا هغې سره تعبیر وشو او دویم بعض علما فرمای واعف عنا کی صغیره گناهونه مراد دي او په واغفر لنا کی کبیره گناهونه مراد دي واعف عنا او معافي وکړه مونږ ته واغفر لنا او بخنه وکړي مونږ ته ورحمنا او رحم وکړه په مونږ باندې انت مولانا ته زمونږ مددګارې مولانا معناګانې راځي په معنا د مالک په معنا د دوست او په معنا د مددګار عام پښتانم علماء ته مولانا وي ځکه د مولانا د دوی یو دوست دی او دا دوست چې د انسان وي هغه ورته معاونت کوي هغه ورسره تعاون کوي او امداد کوي نو په مولانا کې دوه معناګانې دي یو معنا د دوستۍ ده
او بل معنا د مدد ده. رب العالمین زمونږ دوست دی چې کوم اولیاء الله دي نو رب العالمین دغه دوست دی او دغه شان رب العالمین زمونږ مددگار هم دی. او دا مولا ته او مولانا ته دا لفظ استعمالول هم درست علما فقها فرمای ځکه مولا هغه زمونږ د زړه دوست دی، مونږ ته د دین احکامات بیانوي او هغه زمونږ امدادي هم دی. مونږ ته که چرته په احکاماتو کې څه مسله راشي، په خوشحالۍ کې یا په غم کې څه مسله راشي نو هغه زمونږ تعاون کوي او هغه مونږ سره په هغې کې امداد کوي او هغه مسله مونږ ته بیانوي. نو علما ټول زمونږ دوستان دي او زمونږ مددګاران دي. فانصرنا نو مدد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر کې. بس دی آمن الرسول تصدیق کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم بما پاغ وحی انزلا چې نازله شوی دا الیه اغتا من ربه د طرف د رب داغنا والمؤمنون او مؤمنان هم کل هر یو آمن ایمان راوړي بالله په الله رب العزت و ملائکته او په ملائکه د الله وکتبه او په کتابونو د الله او رسوله او په رسولانو داغه لا نفرق من فرق نکو بین احد پمنځ د یو تن کې لا نفرق من جدائی نه راولو په ایمان کې او فرق نکو په ایمان کې بین احد پمنځ د یو تن کې من رسوله د رسولانو داغنا وقالوا وایدو سمعنا چې واوریدل مونږه سمعنا قولک واطعنا او تابعداري کو مونږه اطعنا امرک غفرانک بخن غوارستانا اغفر غفرانک یا نسألک غفرانک ذنوبنا قالوا وایدو سمعنا واوریدل مونږه واطعنا او تابعداري کو مونږه غفرانک بخن غوارستانا ربنا او اے رب زمونږ ویلیک او خاص تا تال مسیر ورګرځیدل دی. لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله رب العزت نفسا اس یو نفس تا الا وسعها مگر په اندازه د طاقت او د وس داغه لها دی نفس د پاره بوي ما ثواب د هغه نیک عمل کسبت چې د کړي وي وعليها په دې نفس باندې ببوج وي ما سزا او جزا داغه بد عمل اکتسبت چې د کړي وي. ربنا او اے رب زمونږ لا تواخذنا مرانی سمونږه ان نسینا کچر تهیر کومونږه ستا حکم او اخطانا او یا خطا شومونږه. ربنا او اے رب زمونږ ولا تحمل او مباروا په مونږه باندې علینا په مونږه باندې اسرن دران بوجنا کما لک څرنګه چې حملته بار کړیو تا علی الذین پاکسانو باندې من قبلنا چې زمونږ نه مخکیو. ربنا او اے رب زمونږ ولا تحملنا موچته په مونږه باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې نوي طاقت زمونږ د پاره به پاغې باندې لا تحملنا موچته وا یا مباروا واعف عنا او معافي وکړه زمونږ ته واغفر لنا او بخنه وکړه زمونږ ورحمنا او رحم وکړه په مونږ باندې انت مولانا ته مددگار زمونږی ته دوست زمونږی ته مالک او واقدار زمونږی فانصرنا نو مدد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمون نبی او زاره گناهونه معاف کی. رب العالمین هغه گناهونه که زمون نه قصدن شوي که مونږ په سهون کړي رب ټول درته معاف کی. الہ العالمین هغه گناهونه که زمون نه د شپې شوي که زمون نه د ورځې شوي رب العالمین ټول درته معاف کی. الہ العالمین هغه گناهونه که د عقیدې سره تعلق ساتي او که د عمل سره تعلق ساتي رب العالمین ټول درته معاف کی. الہ العالمین هغه گناهونه که د حقوق الله سره تعلق ساتي او که د حقوق العباد سره تعلق ساتي رب العالمین ټول درته معاف کی. الہ العالمین موږ د گناهونو محفوظ ساتي. رب العالمین موږ د گناهونو تمام اقسامونه بچو ساتي. الہ العالمین موږ د کفر او شرک نه بچو ساتي. رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه محفوظ ساتي. الہ العالمین موږ د دروغ ویلو غیبتون نه محفوظ ساتي. الہ العالمین موږ د حسدونو او بهتانونو نه بچو ساتي. رب العالمین موږ د حرام خوري او د سود خوري نه بچو ساتي. الہ العالمین موږ د تمام گناهونو نه محفوظ او بچو ساتي. رب العالمین د ملګری ناستي که ملګری څه ضرورت وي څه حاجت وي څه مشکل وي الہ العالمین ټول ملګرو ضرورتونه حاجتونو باندې ته عالمي او ته علیم بذات الصدور. رب العالمین ټول ملګرو حاجتونه مشکلات د خپل خزانونو پوره کی. الہ العالمین د ملګری علم په سراوت دي د علم په طلب کې راوت دي. الہ العالمین علم نافع وتنصیب کی. رب العالمین هغه علم ورته نصیب کی چې کوم د نجات والا علم وي. رب العالمین هغه علم ورته نصیب کی چې کوم د جنت والا علم وي. رب العالمین هغه علم مونږ ته نصیب کی چې مونږ ته په هغې باندې جنت را نصیب شي. الہ العالمین علم سره د عمل را نصیب کی. رب العالمین علم د فیدو والا مونږ ته را نصیب کی. رب العالمین د ملګرو کې ملګری بیمار وي کور کې څه بیماری وي الہ العالمین ټول ملګرو ته صحت کامله شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی. د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره الہ العالمین ټول ملګرو ته شفای کامله صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کی. د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده. الہ العالمین مونږ ته در مرګ پورې په دغه ایمان باندې قائم او دائم وساتي. رب العالمین زمون خاتمه په ایمان کې. رب العالمین زمون خاتمه په ایمان کې. رب العالمین تر مرګ پورې په دغه ایمان باندې مونږ قائم او دائم وساتي. الہ العالمین د مرګ نه مخکې مونږ ته توبه را نصیب کی. رب العالمین داسې توبه را نصیب کی چې زمون ټول ګناهونه په هغې سره معاف شي. الہ العالمین په دنیا کې زمون اعمالو ته مه ګوري زمون اخلاقو ته مه ګوري. الہ العالمین د خپل فضل کرم او احسان او مهرباني د وجنه زمون دنیا او آخرت خسته کی. رب العالمین زمون دین او دنیا خسته کی. رب العالمین زمون ماضی او مستقبل خسته کی. الہ العالمین زمون جنت را نصیب کی. رب العالمین جهنم نه زمون اجتناب را نصیب کی. رب العالمین موږ ته دعا چل ناراضي د دعا طریقه ناراضي. الہ العالمین نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د امت د پاره کمی دعاګانې غوښتي الہ العالمین پاغي کی پرپور زموږ حصو کی. رب العالمین هغه دعاګانې زمون په حق قبول کی. الہ العالمین نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د کوم شیونه پناه غوښته ده رب العالمین موږ ټول ته داغې نه پناه راکړي. الہ العالمین داغې ټول شیونه موږ ته هغې نه پناه راکړي. رب العالمین موږ ډیر عاجز یو. رب العالمین موږ ډیر کمزوري یو او دغه ملګري دي درس ته ډیر په ایماندارۍ راغلل. رب العالمین نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې د قشان ټولګي وي او په یو مسجد کې استاد کورونه په یو کور کې راټول شي. اخره کې رب العالمین یو فرشته دعا کوي یو اعلان کوي چې رب العالمین دې ټول ته بخنه وکړه. الہ العالمین زمونږ ټولګي هم د هغې نه وګرځي. رب العالمین دا زمونږ ټولګي د هغې نه وګرځي. رب العالمین دا ملګري ډیر په تکلیف سره ډیر په مشقت سره او ډیر په مینه محبت سره نیمه ګنټه 40 منټه رب العالمین روزانه ناستو او ډیر په پابندۍ سره راتل. رب العالمین دوی ته د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کی. رب العالمین دوی ته د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کی. الہ العالمین کوم ملګري چې نن موږ سره شریک شوي نیکان ملګري دي علما دي الہ العالمین دوی زندګۍ کې خیرونه واچي. رب العالمین دوی په عمرونو کې برکتونه واچي. الہ العالمین دوی په علمونو کې برکتونه واچي. رب العالمین دوی د دنیا او آخرت په ټولو امورو کې برکتونه او خیرونه واچي. الہ العالمین موږ ډیر عاجز یو.
یو رب العالمین مونږ ډېر کمزوري یو دغه درسونه مونږ وکړل رب العالمین زه دې لایق نه یم الٰه العالمین زما خو په خپل کم علمۍ باندې علم شته چې زه ډېر کم علم یم رب العالمین ډېر ناقص فهم مې دی او ډېر زیات کمزوری یم رب العالمین په دې کې کومه خطا شوي رب العالمین مونږ د قرآن صحیح حق نه دی ادا کړی رب العالمین دا ملګري په مینه راغلي دي او ډېر په مینه ناست دي او د دوی ډېر ښایسته ژوند په ما باندې لیکن زه ډېر کمزوری یم رب العالمین دا خطا راته معاف کړي رب العالمین دا نسیان راته معاف کړي رب العالمین دا کمزوري راته معاف کړي الٰه العالمین په دې باندې ما نه نیسي رب العالمین په دې باندې ما مه نیسي الٰه العالمین زمونږ د قبر د خوشحالو یو ذریعه وګرځې رب العالمین مونږ ته د جنت د تلو دپاره یو ذریعه دا وګرځې الٰه العالمین څومره احکامات مونږ په دې درس قرآن کې ویلي څومره فضایل د څومره سورتونو څومره آیتونو مونږ وویلي او څومره احادیث د نبي پاک علیه الصلاة والسلام مونږ د مختلفو تفاسیرونو ویلي رب العالمین څومره مفسرین دي او څومره کتابونو والا دی الٰه العالمین د ټول رب العالمین درجات بلند کی الٰه العالمین درجات بلند کی څومره علما دي او خاصتا رب العالمین دی مدرسې بانی مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب او د قشان نور علما شیخ گوهر رحمان صاحب او د قشان حسین محتمیم صاحب او نور استادان او څو استادان مخکې تیر شوي دي ډېر نیکان او بزرګان علما لکه زموږ مشر شیخ الحدیث شیخ محمد عزیز صاحب چې ډېر اوچت عالم دی او د ډېرو شاګردان اوس هم شته شیخ امین الله او دا ټول د هغو په شاګردانو کې راځي الٰه العالمین هغوی ته چې کوم ژوندي دي په عمرونو کې برکت واچي رب العالمین په عمرونو کې برکت واچي الٰه العالمین په علمونو کې برکت واچي رب العالمین د هغوی په خاندانونو کې برکت واچي رب العالمین د هغوی علم نورم خور کې رب العالمین دغه علم ورته صدقه جاریه وګرځي رب العالمین څومره طلبا چې زموږ د مدرسې نه فارغ شوي وي اوس فارغېږي نن هم یو ملګری او مرجاوید بای فارغ شو او د قشان مخکې فارغ شوي الٰه العالمین د ټولو ملګرو په علمونو کې برکتونه واچي رب العالمین دوی په عمرونو کې برکتونه واچي الٰه العالمین دوی نه خیرونه رب العالمین خواره کې رب العالمین دوی د پاره د صدقې جاریه کې رب العالمین دوی د والدینو لپاره د صدقې جاریه کې رب العالمین خپل علاقې او کلي د دوی په علم باندې منور او رڼا والا جوړ کړي الٰه العالمین د ملګرو ته استقامت ور نصیب کړي رب العالمین د دین د خدمت لپاره قبول کړي رب العالمین موږ ډېر کمزوري یو موږ ډېر ضعفا یو دین اوچت شی دی رب العالمین دین ډېر اوچت نعمت دی الٰه العالمین موږ د دین حق نه دی ادا کړی موږ د درس قرآن حق نه دی ادا کړی الٰه العالمین رب العالمین موږ ډېر زیات کمزوري یو رب العالمین موږ ډېر زیات کمزوري یو الٰه العالمین د خدمت لپاره مون قبول کړي رب العالمین اندم د خدمت لپاره مون قبول کړي الٰه العالمین زمونږ د ګناهونو د وجې نه زمونږ د بد اخلاقو د وجې نه مونږ د دین او د دین د خدمت نه موجوده کړي رب العالمین زمونږ د ګناهونو د وجې نه زمونږ د بد اخلاقو د وجې نه او زمونږ د ظلمونو د وجې نه مونږ د عظیم خدمت نه موجوده کړي الٰه العالمین مونږ ډېر کمزوري یو رب العالمین مونږ ډېر کمزوري یو الٰه العالمین په دې درس کې ډېر نیکان طلبا ناست دي ډېر ښایسته علما ناست دي ستا ښایسته بندګان او مشران بوډاګان ناست دي رب العالمین نبی پاک او استاد رسول قول دی چې د سپینو ډکو رب العالمین چې ماته لاس اوچت کی مانه دعا غواړي ماته شرم راځي چې داغه دعا نه قبلوم الٰه العالمین د سپینګرو په ذریعه د دوی په سبب باندې زموږ د دعاګانې قبول کړي الٰه العالمین دین د خدمت لپاره مونږ قبول کړي او دغه دین د خدمت نه یا الله مونږ موجوده کړي رب العالمین تر مرګ پورې د خدمت زموږ نه واخلي الٰه العالمین دین مونږ ته نه دی محتاج مونږ دین ته محتاج یو رب مونږ ته دین نه دی محتاج مونږ ډېر کمزوري یو مونږ ډېر کوساله یو مونږ لا شی یو مونږ اسم نه یو رب مونږ ورته محتاج یو رب مونږ ورته محتاج یو رب مونږ ورته محتاج یو یا الله د دین نه مونږ موجوده کړي رب العالمین په دې دین او د دین په دې خدمت باندې موږ خوشاله کی رب العالمین اتی کې څه مشکلات راځي رب العالمین استقامت ته پکې نصیب کی رب العالمین استقامت ته نصیب کی رب العالمین د ملګری دي دوی والدین را لېږلي دي والدین دوی ته خرچې را لګي والدین دوی خدمتونه کوي رب العالمین دوی والدین تم په عمرونو کې برکت واچي رب العالمین دوی مشرانو تم په عمرونو کې برکت واچي رب العالمین دوی د والدینم رب العالمین دنیا او آخرت خسته کی رب العالمین دوی د مشرانو زموږ د ټولو د مشرانو په دنیاوي امورو کې او په دنیاوي کاروبارونو کې ډیر خیرونه او ډیر برکتونه واچي الٰه العالمین موږ ډیر دعاګانې وغوښتې دي په دې درسونو کې رب العالمین موږ توبې وستې د خپل ګناهونو نه رب العالمین زموږ ټول دعاګانې قبول کړي رب العالمین زموږ ټول عبادتونه قبول کړي رب العالمین زموږ استخاري قبول کړي الٰه العالمین موږ ډیر عبادت کړي خو ډیر ناقص هم کړي ډیر کمزور هم کړي رب زموږ د نقصان ته موږ د خپل فضل کرم او احسان د وجنه زموږ ټول عبادتونه پوره کړي رب العالمین د غرور او تکبر نه موږ وساتي د ریا نه زموږ عمل وساتي الٰه العالمین د احسان معامله را سره وکړي رب العالمین په دنیا کې داسې اعمال ته نصیب کړي چې ته به رضا کیږي رب العالمین داسې اعمال ته نصیب کړي چې باغی باندې زموږ د جنت فیصله وشي الٰه
العالمین داسې اعمالونه موږ ته اجتناب راکړي چې ته پرې خفه کېږي او زموږ باره کې د جهنم فیصله وشي. رب العالمین چې کله مرګ راځي خاتمه په ایمان کې. رب العالمین د فتنو دور دی، رب العالمین خاتمه په ایمان کې. الہ العالمین د مدرسې کم علما چې وفات شوي دي یا د ملګرو کې کم رشتہ داران د هغوی وفات شوي دي، زمونږ تر وفات شوي ډېر محنت موږ سره د دین په د خدمت کې کړی. الہ العالمین هغه ټولو ته رب العالمین د قبر د جنت د باغچونه یو باغچه وګرځي. الہ العالمین د هغوی د ګناهونو او تقصیراتو ده رب العالمین درګذر وکړي او هغوی ته هغه معاف کړي. الہ العالمین که د هر چا والدین وي، که د هر چا خپلوان وروڼه وي او رشتہ داران وفات شوي، رب العالمین ټولو ته مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین په دغه وخت کې د ملکي حالت کمزوري دی ډېر زیاته، رب العالمین د خطرې سره دی الہ العالمین د ټولو اسلامي ملکونو محافظ او ناصر شي. رب العالمین د ټولو اسلامي ملکونو محافظ او ناصر شي. الہ العالمین د اسلامي ملکونو چې کوم حاکمان دي هغه نیکان کی، رب العالمین هغه په دین باندې برابر کی، رب العالمین هغه ستا تابعدار وګرځي، رب العالمین هغه د ستانه د یری والا وګرځي. رب العالمین مؤمنان دي او په مختلفو ځایونو کې په مختلفو تکالیفو کې دي. الہ العالمین د ټولو حافظ او ناصر شي، د ټولو امدادي شي. رب العالمین مجاهدین دي په مختلفو ملکونو کې په مختلفو محاذونو کې ستا د دین د پاره او استاد کلمت اعلان کلمت الله د پاره جنگيږي. الہ العالمین هغوی ته نیت خالص د الله رضا وګرځي، استقامت ورته نصیب کی. دغه جهاد چې عظیمه فرض ده، دغه عبادت ته قبول کی. الہ العالمین دا د امت مسلمه د پاره د خوشحالي او زیری وګرځي. الہ العالمین موږ ته دعا چل ناراضي، دعا طریقه ناراضي. بیا خبره کو چې نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام چې د امت د پاره د خیر کوم دعاګانې وغوښتي، رب هغه زموږ په باره کې قبول کی، رب هغه زموږ په باره کې قبول کی، رب هغه زموږ په باره کې قبول کی. او چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زموږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. زه د هغې ملګرو نه معافي غواړم کله ما نیمه ګنټې په 40 منټه اخیستي یا زیات ما اخیستي، بعضې ملګري بستري ما به هغوی تکلیف رسولی، هغوی نه زه معذرت غواړم او الله یې ټولو ته اجر ورکړي. او انشاءالله که زموږ درس شو ټیم شو نو دعاګانو کې به یو بل یاد ساتو، والله ټول خوشحاله لري. جزاک الله.